زمیر کابلوف وایي روسیه ښایي افغان حکومت په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف خبر ورکړی چې هیواد یې ښایي د اسلامي امارت په رهبرۍ افغان سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي چې د روسیې یو ټلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل دوی د افغان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري او په دې اړه د امریکا په ګډون د هیڅ کوم بل هیواد تګلاره نه تعقیبوي. کابلوف د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې د هیواد لومړنی شرط یې د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل دي چې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني او دا چاره به د نورو مهمو مسایلو حل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت هم بیا ویلي چې د روسیې په ګډون ټولې نړۍ سره په متقابل احترام ولاړې ښې اړیکې غواړي. باید وویل شي چې په افغانستان د اسلامي امارت د ولکې عمر یو کلنۍ ته په نږدې کېدو دی، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګڼو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي او د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي هم بیلابیلو هیوادونو ته رسمي سفرونه کوي.